د بیا ترمیم او استعمال لپاره یې نه ستړي کېدونکې هڅې روانې دي. د خوست هغه نظامي نقلیه وسایط چې پخوا له کاره لوېدلي او د کار نه وو، د خوست امنیه قومندانۍ نظامي ورکشاپ کې د مسلکي انجینرانو په مرسته د بیا ترمیم هر اړخیز کارونه ترسره شوي او لا یې هڅې روانې دي. 1403 کال کې ګڼ شمېر موټرونه او حموي ټانګونه رغولي او بیا استعمال ته یې بشپړ چمتو کړي. تیر 1403 مالی کال په جریان کې موږ په تعداد د 918 د مختلف النوع وسایط ترمیم کړي دي. په دې برخه کې تقریبا داسې وسایط هم موجود وو چې هغه دلته د ترمیم وړ نه وو. د مشرونو په همکارۍ او د قومندانۍ په همکارۍ باندې موږ هغه وسایط پکتیا مرکز کنډک ته انتقال کړي دي چې هغه هلته بیا ترمیم شوي دي. دلته تقریبا موږ سره شاوخوا تر 1300 پورې 1900 پورې مستریون موجود دي چې په دې برخه کې د ډیزل پمپ برخه د ډیزل پمپ برخه 2 کارمندون لري، هغه په مخ وړي په د رینجر او د ټانک په برخه کې، او د انجن په برخه کې موږ مستریون لرو. همداسې نورو برخو کې د کلچ او د هر برخه کې د موږ خپل زون ته مستریون لرو. د هرې برخې مشخص مستریون دي چې هغه خپله برخه په مخ وړي. د خوست امنیه قومندانۍ چارواکي وایي د نقلیه وسایطو د استعمال لپاره یې ټولو مسؤلو کسانو ته لازمې لارښوونې کړي او په دې برخه کې له پوره احتیاط څخه کار اخلي. د خوست امنیه قومندانۍ مربوطه د تخنیک جوړولو ورکشاپ شاوخوا د تیر کال په اوږدو کې تر 1000 پورې نظامي وسایط ترمیم کړي دي. دغه ورکشاپ د ورځې په اوږدو کې تقریبا د 10 نظامي نقلیه وسایطو د ترمیم ظرفیت لري. د وسایطو په سم استعمال کې موږ لله الحمد رغنده اقدامات ترسره کړي او د وسایطو د ناسمې کارونې مخه نیول شوي، او ان شاء الله راتلونکي کې هم زموږ هڅه ده چې د بیت المال د ساتنې لپاره له ټولو ممکنه ظرفیتونو څخه کار واخلو. د یادونې وړ ده چې د وړاندې د افغانستان په نورو ولایتونو کې د نظامي وسایطو د ترمیم لپاره ګڼ شمېر ورکشاپونه رامنځته شوي او وسایط یې د بیا استعمال لپاره وړاندې کړي دي.